الله پاکه ډېرو ګرځېدمه ډېرو دردېدمه ډېرو کړېدمه چې راتم سمونه کاته یا الله پاکه تا ته هېڅ څه ګران نه دي ته ما باندې خپل رحم وکړي زما شومه دې خوا وګوره زه یمه د جادو چینک خبرې څوک کوي دا خو خوشې ځای دلته خو څوک شته نو دې خوا وګوره اله دا خو چینک پروت دی دا خو داسې ښکاري لکه د سرو زرو تور دی که چې راوی خلمه ډېر زیات ښکلی چینک دی ښه داسې کار کومه چې دا به کور ته ویسمه چای به پکې تودومه نه نه ما دې چېرته چای تود نه کړي زه د چي د تودولو چینک نه یمه زه د جادو چینک یمه ته ډېر زیات خفه وې نو زه په تا باندې پېښ شوم زه د غریبو مددګار یم اوس زه ستا په لاس راغلی یم وایه زه ستا څه مدد وکړم په زړه دې څه ارمان دی ښه لکه دا خبرې ټکې ته د جادو چینک یې ته زما لپاره څه څه کولی شي زه صرف مړي نشم ژوندي کولی او ژوندي نشم وژلی نور زه ستا دپاره هر څه کولی شم وایه څه وکړم دی ښه زه داسې کار وکړو په ما یو 100,000 روپۍ قرضه ده هغه ته راوغواړه زه به بیا ستا ومنمه ټیک شو زما حقه دا خو معمولي خبره ده صرف 4 سکنډه صبر وکړه اوس چینک کولاو که او روپۍ ترې راواله زر زر کوه چینک کولاو که ښه ور دې که ګورم دې اوس په دې پته ولګي Nope. الله دا خو په رښتیا د جادو چینک دی ته خو ما له په رښتیا 100,000 روپۍ را پیدا کړې یا الله ستا لاک شکر دی ته خو غفور و رحیم یې اوس به زما د زړه ټول ارمانونه پوره شي ما ته 100,000 غوښتل وي او دا 50,000 دي یا الله پاکه ستا لاک شکر دی ستا نه چې څوک د زړه نه غواړي ته والا خامخا ورکړې په دې 100,000 روپۍ به اوس زه خپلې قرضې خلاصې کړمه دې 100,000 روپۍ به اوس زه خپلې قرضې خلاصې کړمه او په دې چینک چې زه څو روپۍ راغواړم په هغې به زه د غریبانو مرسته کومه دومره روپۍ خو زه نشم خوړی Nope. چینکه ته زما لپاره نور څه کولی شي زه تا منډې د مخې اوس د دې ځای نه غیبولی شم د غلو نه دې بچ کولی شم حفاظت دې کولی شم خو پام کوه چې زه د اوبو ته ونه غاړم که نه زه به مړ یم اوس ته یې دې ځای نه غیب کړم صحیح شو اوس ما د دې ځای نه غیب کړه درې زره 4 زره 5 زره 6 زره 7 زره 8 زره 8 زره روپۍ دي دا زما مور راکړي وي چیني به راوړي غوښه به راوړي اوړه به راوړي او وچ چای به راوړي اجي دا دومره ډېر روپۍ کم زه غلا دې کړل کور کې کوم زما نه بغل او چیني خاطر زما مور راکړي وي سودا پې راوړه مونږ کره اوړه نشته چای نشته چیني نشته داسې کار وکړه که نه ستا مور تاسې هم پته نه لګي هغه ساده ده هغې لا پکې اوړه به ورته لږ لږ اوړه به 1000 روپۍ ما له قرض راکړه بله به غواړې نه درکړو زما مور بیا ما وایي ما ته کارېږي نه راکې
نه دا راکه زما د غوره. 4 روپۍ دي راکه. نه ټولې دې والا نه. 哎呦我的妈！ پایا ګره په ګټو وام. 1 2 3 4 5 6 7 دا خو 9000 روپۍ دي. رحیم الله چانس دی و دا په دې ځای پراته وي داسې نه چې څوک راباندې راشي تخ پې وباسه. دا خو زما مور ماله سودا نه راکړې خو زه خپلې مور له څه جواب ورکړم زه چې خپلې مور ته اړ ویم چا والی زما مور مال سودا له روپۍ راکړې په دې سودا راوړه زه هلته کېناستم روپۍ مې شمارلې هلته هلک راغی زما نور تختولې هغه هلک څنګه هلک دی او په کومه لاړ داسې په کته لاړه سره ټوپۍ وه ښه اوس مې وپېژانده ده به زه خوښ شم ته دلته کښېنه زه ستا روپۍ په منډه راوړم ښه شو زه دا روپۍ مې بد کار وکړو اجینۍ ډېره واړه وه جاړې او پسې خفه به خو زه هم ډېر زیات مجبوره وم خالصي څه نه و ډېرې مجبورۍ نه مې ترې راپټې کړې اوس داسې کار کوم چې دې کالم ته چکر پلان جوړوم ملګري ته ټلیفون کوم هغه ځان سره کوم او زه کالم مالم کې به چکر ووهو 9000 روپۍ دي ښه ډېر کار کوم نو ورېږه دا روپۍ جیب کې ږدمه د دې ځای نه زما پته نه لګي داسې نه چې هغه ماشوم راپسې خپل پلار اله روپۍ څه شوې اله چا روپۍ څه شوې اله دلته خو 100 روپۍ چې څه شوې اله دلته پیریان خو هم نشته اله روپۍ دلته خو څوک راغلي هم نه دي رحیم الله دا زما په خیال دلته پیریان دي خو زه دا د غلا روپۍ وي او د غلا روپۍ د چا نه روجزه کېږي یا الله پاکه ته ماته معافي وکړې یا الله پاکه زه خو ډېر زیات وجرېدم چې دا روپۍ څنګه غیبې شوې د نن نه پس زما د غلاګانو نه توبه ده بیا به زه غلاګانې ونه کړم یا الله پاکه ته ما معاف کړې د غلا روپۍ د چا هم نه روزي کېږي خو زه یا الله پاکه شکر دی چې تا رانه واخیستې د هغه جینۍ هغه روپۍ به زه هغې ته خامخا واله کوم که هغې ته نه میلاو شوي او د نن نه پس زما د غلاګانو توبه ده یا الله پاکه ته ماته معافي وکړي که د پردي سل کورونه روان کړي خپل به یو آباد نه کړي اوس زما دې ځینې خپې وباسم دا ځای ډېر زیات خطرناک دی پته نه لګي د نن نه بعد به زه غلاګانې ونه کړم یا الله خیر یا الله خیر د غلا نه مې د نن نه بعد توبه زما د غلا نه د ټول عمر دپاره توبه د دې ځینې اوس زما ډېرې زیاتې خطرناکې چغې راځي ځنګل دی او دا ځای ډېر خطرناک دی رحیم الله دې ځای نه خپې وباسه تخته زه به خپلې مور له څه جواب ورکړم جان مه خورې څنګه یې وکړو زما روپۍ دې راوړې او هغه نه مې د روپۍ راوړې دا روپۍ واله او کور ته پې سودا غوړې او دا چای چیني ویسه ښه او چې هغه نه مې د روپۍ راوړې چې څه خدمت یې ما ته وایه ښه زما خورې ښه
کور کې وړو په کاویږي څه په کاریږي حالات خراب دي ته به نه روزي مات په وی ښه زه ټیک شو الله دې خوشحاله کا کور ته زه دن لاړم ښه چینکه ما خپلې بنګلې ته ورسوه